شولا د وسلوالې ډلې لس ایراني پوځیان وژلي. منظور پښتین یو ځل بیا پر پاکستاني پوځ غوسه شوی. د امر بالمعروف وزیر تازه څرګندونو غبرګونونه راپورته کړي. پاکستاني طالبانو تیرو 40 ساعتونو کې نږدې 50 پاکستاني پوځیانو ته مرجوب لاړولې. د کابل جلال آباد لوی لارې د جوړېدو چارې پیل شوې او د چمن پر لټکونکو پاکستاني ریاست ته ګواښ کړی. سلامونه وخت په خیر خبري ټولګي ته ستړي مشئ. زه یوسف خان مصری زم. جیش العدل وسلوالې ډلې د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې لږ تر لږه 10 امنیتي سرتیر وژلي او نږدې 15 نور ټپیان شوي دي. د ډلې دا برید د تافتان ښار ګوهرکوس سیمه کې د ایراني ځواکونو په 2 موټرو کړی چې پکې 10 ایراني سرتیر وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په یاد برید کې چې د ایراني دولتي رسنیو د پوځ له قوله تایید کړی دی، د پوځ دواړه موټرې پکې په مکمل ډول له منځه تللي دي. جیش العدل وسلواله ډله په سیستان بلوچستان ولایت کې د ایران ضد نظامي فعالیتونه کوي چې په تیر کې هم یو شمېر لوی او واړه بریدونه کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین یو ځل بیا پاکستاني پوځ اخطار ورکړی چې نور د خیبر له سیمې ووځي او په دې سیمو کې د پښتنو ولسونو ته ستونزې نه جوړوي. منظور پښتین یادې څرګندونې وروسته د هغې وکړې چې پاکستاني پوځیانو په میرالي کې په پاڅون کوونکو ډزې کړي او د دې غورځنګ یو شمېر مهم غړي له ځانه سره بیولي دي. تازه په میرالي ولسوالۍ کې هم پاکستاني ځواکونو د دې سیمې لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر له وهلو او ربړولو وروسته له ځانه سره وړی دی. د هیواد د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر وروستیو څرګندونو یو شمېر پراخ غبرګونونه راپارولي دي چې په لړ کې په کوردننه او بهر ګڼ شمېر هیوادوال او د ټولنیزو چارو ماهرین غوسه شوي دي. د یاد وزارت وزیر نن سهار په کابل کې په یوه رسنیزه غونډه کې ادعا کړې وه چې د ښځو غږ عورت دی او د دوی لپاره حرامه ده چې د یوې پردۍ ښځینه په مخ کې هم حتی د الحمدلله مبارک الفاظ وایي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې په غونډه کې ترې خبریالانو د ښځو حقونو په تړاو یو شمېر پوښتنې وکړې. پاکستاني طالبانو ادعا کړې ده چې په تیرو 40 ساعتونو کې نږدې 50 پاکستاني پوځیانو ته مرجوب لاړولې ده. د ډلې په یو خبره شوې اعلامیه کې لیکلي چې سرتیرو د بنو میرالي باډې او د رئیس اسماعیل خان کې په جلا جلا بریدونو کې نږدې 22 پوځیان وژلي او له دې شو ډېر ټپیان کړي دي. د پاکستاني پوځ له قوله د هیواد یو شمېر خبري رسنیو هم یاد پوځ ته او اوښتو تلفاتو دغه شمېرې تایید کړي دي. د چمن پر لټکونکو نن په یو اعتراضي لاریون کې د پاکستاني پوځ په ضد شعارونه ورکول چې نور د دوی له خاورې ووځي. دوی وروسته له هغې اعتراضي لاریون وکړ چې پاکستاني پوځ نن سهار د چمن پر لټکونکو یو شمېر مهم غړي وهلي او له وهلو وروسته یې له ځانه سره بیولي دي. پاکستاني پوځ په لاریون کوونکو ډزې هم کړي خو لاریون کوونکي وایي تر هغې به چوپ نشي چې پاکستاني پوځ له خپلې سیمې ونه باسي. او د پای خبر دا چې جلال آباد ته د ملا برادر پر راتګ سره رسنیو خبر ورکړی چې د کابل جلال آباد لوی لارې د جوړېدو چارې رسماً نن سهار پیل شوې. د کابل جلال آباد دوهم لاین سړک د جوړېدو چارې د ننګرهار ولایت اړوند سرخرود ولسوالۍ له مربوطاتو پیل شوې. ځایي خلکو رسنیو سره په خبرو کې د اسلامي امارت یاد اقدام ستایلی او د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی دی. له ملتیا مو نړۍ مننه ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ او افغان میډیا یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو لوی الله مل شه.